دنیا دا قسمه خلق پکې تیر شوي دي د بغداد په بازار کې د کپڑے یو دکانو په هغه دکان کې یو ډیر خستا حسین او جمیل نوجوانو شاګردو کار کول یو زنانه براتلا هم دغه دکان نه به سودا کوله لیکن دغه زنانه چې براتلا نو دی به د الګ تډیر زیات قتل یو ورځ برداشت اون شوته نه دغه زنانه ویل چې دا په هر څه طریقې دا الګ به مجبور کوم امام یافی رحمت الله علیه دا واقعا لیکلی یو ورځ رااله دا زنانه دغه دکان ته کپڑے واخسته لیکن په دغه ورځ باندې د نور ورځو نه زیات کپڑے واخسته عام معمول کې به څومره سودا کولا په دې ورځ باندې د عام معمول نه زیاته سودا وکړه ځکه خزه خو مکار تو خم دی مکار ډیر د دې وجه رسول الله مبارک فرمای د بخاری شریف روایت ته چې النساء حبائل الشیطان خزه چې دی دا د شیطان د پړو نه پړي د شیطان د جالونو نه یو جال دا خزه شذات دا د شیطان عظیم الشان جال دی نو په دغه ورځ باندې سودا زیاته وکړه پدې کې د دې مکرو چې سودا زیاته وکړه هغه پنده ولا تیار کو نو زنانه دا پند چوچتول نو شوچتول نو هغه دکان مالک ته وای چې یاره دا پند خو ډیر زیات دروند دی او دا شاګرد ما سره ولېږه چې دا را سره یوز دا دکان مالک ویل صحیح ده شاګرد لوي لاړ شو دغه نوجوان تم پته نشتا چې اوس به مخ کې سکی دغه نوجوان صرف ظاهر چې دی حسین نو بلکې دغه نوجوان باطن هم ډیر زیات حسین دغه نوجوان پند پشاک و روان دی مخ کې چې کور لور رسیدل دروازه کولاو که دغه زنانا نه وته دغه نوجوان ته وی رانه د پند روړ دنه دا پند دنه یو سلو او دغه زنانا دا ور کونډه کو دنه نوجوان دا پند کې خورا واپس شو واپس اوزي دغه زنانو اونې و دا زنانم ډېر زیاته حسینه وا او دغه زنانه تینا د غلط کار مطالبه وکړه دغه نوجوان ډیر زیات عذر معذرت کو چې نه دا څه نه شم دا خو د الله نافرمانی ده او ته په ما د الله نافرمانی کې بهر حال دې زنانه بالکل نه پرې خو بالکل کلکی نیول او نه خته ورکو دغه نوجوان ویل راشه په بل طریقه خو نشي خلاصې ده یو بل طریقه دغه زنانه ته وای باتروم چرته ده ولا وای دغه وی بس مال یو بدرې منټه موقع راک بس باتروم نه فارغه کم بیا چې 27 تا مطالبه به پورا کړ دغه نوجوان نه وته باتروم ته او ګندګي وکړه او هغه ګندګي بیا په خپل مخ ولګوله پسې ولګوله چروته او دغه زنانا دغه نوجوان په مخ دا ګندګي وکړه فورا ولا دروازه کولو کچ زرو کېږي دغه نوجوان بهر وروته د الله شکریا ادا کا و یا الله زما دا مخ ګندخ وخت لیکن زړه می ګند نه دی خوخه مخ بیام صفاشی لیکن پزړه باندې چې کله د ګناه دا ولګیا ډیر پګران صفا کیږي نو په دغه چل باندې دغه زنانه د مکر نه ځان بچ د الله جل شانه قانون دا دی چې کله یو بنده الله جل شانه ته متوجی شي او د الله جل شانه د رحمت طلبگار شي نو الله جل شانه بیا دغه بنده دغه طلب سکی پورا کوي
الله جل شانه یو بندم نه مایوسه کوي او دا الله د در نه مایوسی دا طبعی ده هر وخت به مسلمان بندا د الله د در نه مایوس نه بلکې بالکل پر امید وي چې یا الله د رمضان المبارک میاشتا به مت مغفرت کې کده لیلۃ القدر شپه اے الله به مت مغفرت